نن سبا د پیشوګانو قیمت ورځ تر بلې لوړیږي او ان تر 18 او ان تر 10,000 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. خو کومې پیشوګانې کوم خاصیتونه باید ولري او کومې ځانګړتیاوې ولري؟ سلامونه او نیکې هیلې ګلونه دوستانو، تاسو ګورئ ټیکنیکل عرفان او زه یم ستاسو ورور عرفان الله. کابل کې ان تر نورو ولایتونو کې د تورو پیشوګانو بازار تود شوی. په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې خلک وایي چې د نورو ژویو په شان د تورو پیشو بازار سخت تود شوی. د کابل ښار د 4مې ناحیې اوسېدونکی حامد مستعمر نوم له دې کبله چې پوهېږي دا کاروبار یې ناقانونه دی، له پیک سره مرکه ته حاضر شوی دی. د دغه کار یو بل سوداګر چې له پروان ولایت څخه یې خپلې تورې پیشو یوه ویډیو هم د پیک خبریال ته لیږلې وایي پیشوګانې مختلفې ځانګړنې او توکمونه لري. د تورو پیشو ځانګړنې بیخي جلا دي. دغه پیشوګانې ان په 2 مترۍ کې د موبایل او انټرنیټ سیګنل بندوي. له دې کبله په 2-3 لکه افغانۍ خرڅیږي او ان تر 2,000 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. د یوې مخابراتي شبکې کارکوونکی حشمت الله وایي چې د مخابراتو شبکو تر پوښښ لاندې سیمو کې د تورو پیشوګانو موجودیت د موبایلونو د سیګنل پرې کېدو سبب ګرځي. خو دا چې په دې مسله کې څه راز نغښتی، په دې اړه به انټرنیټي سرچینو کې ویل شوي چې د تورو پیشو په اړه له پخوا نه خلک مختلف عقاید لري. یوه عقیده دا ده چې خلک تورو پیشو د بد چانسي او شیطانت وسیله ګڼي، او بله دا چې خلک له پیشوګانو سره وخت تېرول په ښه پال نیسي. خو د امریکا د کلراډو پوهنتون څېړونکو په 2014 کال د تورې پیشو په اړه ورته باورونه ټول خرافات او بې اغېزې ګڼلي. له بلې خوا یو شمېر کاروباریان د فیسبوک ټولنیزې رسنۍ په وسیله د تور لړم، شوپرکو، غونډول او نور تور رنګه شیان عکسونه خپروي او وایي دا هم د تورې پیشو په شان قیمتي او زرګونه ډالره ګټه لري. د ځینو کارپوهانو په باور دا کاروبار نه په هیواد کې د فقر او بې ثباتۍ له زیاتېدو سره پیاوړی شوی او قانون ماتونکي او زورواکي د دغو چارو په وسیله د هیواد ملي شتمني لوټي او بهر ته قاچاق کوي. د پوهنتون استاد او اقتصادي کارپوه صمیم سارم وایي دا ژوندی موجودات له یوې خوا د هیواد د طبیعي او ملي پانګې یوه برخه ده، له بلې خوا ترې په طبابت او ان وسلو جوړولو کې کار اخیستل کیږي. ښاغلی سارم د دغو شیانو تور بازار د هیواد ملي پانګې ته د اندېښنې وړ ګڼي او په دې برخه کې د حکومت د مخنیوي په هڅو مکلف یادوي. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا په دې اړه د سهار له 9 بجو څخه د ورځې تر پایه د پیک خبریال ته په دې اړه ونه ویل څه. نو دوستانو، که چیرې تاسو سره هم کومه توره پیشو، تور لړم او داسې نور تور څه وي، نو له موږ سره یې په کمنټ یا هم په ویډیو کمنټ کې پرېږدئ او معلومات یې راکړئ او موږ به تاسو ته اړینې لارښوونې وکړو. نو دا وو ننني معلومات چې تر تاسو مو در ورسول. د لا ښه معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو له ملګرو